د مینه ټي وي چینل درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې ساعت مو تازه او مهمو خبرونو ته زه مینه افغان هرکلی وایم. طالبان وايي پاکستان ومنله چې تورخم کې لومړی برید دوی کړی دی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ تورخم لار په 5 اپریل پسې ورځ هم بنده ده چې په ښکاره یې دواړو غاړو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې دي. په دې لړ کې د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس ویلي افغان او پاکستاني مسؤلین تورخم کې د تورخم خلاصېدو په موخه لاس په کار شوي او له نښتې وروسته یې په لومړي ځل له یو بل سره له نږدې کتلي دي. په دې خبرو کې د طالبانو په حکومت کې د تورخم کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب په مشرۍ او پلاوي ګډون کړی و. طالبان وايي د دغې لیدنې موخه دا وه چې دواړه خواو د مسافرو او ترانزیت پر مخ لار پرانیستل شي. د باختر اژانس د تورخم ښاروال له قوله لیکلي پاکستاني لوري دا هم ومنله چې لاره دوی بنده کړې او برید هم زموږ له لوري په افغان خاوره شوی دی. د تورخم کمیسار د باختر دولتي اژانس نه تویلي پاکستاني مسؤلینو له موږ سره د خبرو کولو وروسته وخت وغوښت چې موږ د خپلو مشرانو سره تاسو اړوندې خبرې شریکې ترڅو لار زر تر زره خلاصه او رامنځته شوې ستونزه پای ته ورسیږي. امریکا وايي طالبان د داعش او القاعده پر ضد ښه روان دي. د امریکا خبري اژانس CNN د دوو جګپوړو امریکایي چارواکو له خولې ویلي د امریکا د نوې څارګرې ارزونې له مخې په ډاګه شوي چې افغانستان او پاکستان کې د القاعده شبکې یا بیرته فعالېدل لرې خبره ده. د دغې ارزونې پر بنسټ په افغانستان کې د اسلامي دولت نومي یا داعش ډلې پر ضد د طالبانو پوځي عملیاتو د دغې ډلې د فعالیت کچه راټیټه کړې ده. د CNN خبري اژانس د ریپورت پر اساس د جمعې په ورځ امریکایي چارواکو د دغې ارزونې په اړه د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې دا ارزونه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه په ټوله کې خوشبینانه انځور وړاندې کوي. امریکایي څارګري چارواکي ویلي دي اوس داعش د طالبانو تر فشار لاندې دي او په وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان ډلې ډېری مهم مشران له افغانستانه تښتېدلي دي. د داعش خراسان هغه غړي چې په رسنیو کې فعال دي د بهرنیو عملیاتو ملاتړ ته اسانتیاوې برابروي او خلک ورته ګماري او په زیاتېدونکې توګه د طالبانو د ترهګرۍ ضد کمپاین له ویرې ګاونډیو هیوادونو ته تښتي. په چترال کې د پاکستاني پوځیانو او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ نښتې روانې دي. د خیبر پښتونخوا په چترال کې چارواکي وایي د پاکستاني طالبانو او دغه هیواد د امنیتي ځواکونو ترمنځ له تېرې چهارشنبې نښتې لا هم روانې دي او دواړه خواو پر یو او بل د درنو وسلو ډزې کړې دي. د چترال مرستیال کمشنر محمد علي نن یکشنبه د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل چې افراطي وسلوالو پر پاکستاني پوځیانو 2 راکټونه وویشتل خو چاته پکې زیان نه دی غوښتی. هغه زیاته کړه چې د پاکستان پوځ د سرخي الوتکو له لارې د وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د افراطي وسلوالو په لاس د پاکستاني سرتیرو د نیول کېدو راپورونه بې بنسټه وبلل. تحریک طالبان پاکستان یا TTP پرون شنبه په یو راپور کې وویل چې وسلوالو یې د چترال پارسون کې د پاکستاني پوځ پر مرکز توغندي وویشتل او هلته ولاړ ټول پوځي ګاډي تباه کړل. ستانکزی وايي پاکستان د افغان نجونو د زده کړو مخه نیسي. د افغانستان د پخواني حکومت یو چارواکي او یو شمېر سیاسي کارپوهان ادعا کوي چې پاکستان په افغانستان کې د نجونو د زده کړو مخه نیسي. د ملي امنیت پخوانی رئیس او د ړنګ شوي جمهوریت نظام د سولې د مذاکراتي ټیم مشر محمد معصوم ستانکزی ادعا کوي چې د جمعیت علماء اسلام پاکستان یو پلاوی کابل او کندهار ته سفرونه کړي او طالب چارواکو ته مشوره ورکړي چې که ښځو ته د زده کړو اجازه ورکړي د په خبره تباه بشي. ستانکزي د کوم سند له وړاندې کولو پرته د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند یو جګپوړي غړي صلاح الدین ایوبي په مشرۍ د 3 کسیز پلاوي دغه سفر افغانستان ته د اسلامي همکارۍ د سازمان د پلاوي له سفر سره هم مهاله ترسره شوی او ډیره کړې ده چې باید د دې منافقینو یا منافقتونو مخه ونیول شي. خو د پاکستان جمعیت علماء اسلام دا ادعا رد کړې او ویلي دي دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. د جمعیت علماء اسلام ویان مولانا حافظ حمدالله د یادو ادعاو په اړه ازادي راډیو ته وویل دوی کله هم د طالبانو حکومت ته مشوره نه ده ورکړې چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه وتړي. پاکستان وايي طالبان د په افغانستان کې TTP او نور ترهګرې ډلې وځپي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست له طالبانو غواړي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او نور ترهګرې ډلې وځپي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اړه د پاکستاني چارواکو د ادعاو په دوام د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی
له طالبانو غواړي چې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او نورو هغو ډلو پر ضد جدي ګام پورته کړي چې د له قوله افغانستان کې دي. هغه چې پرون یې په اسلام آباد کې رسنیو سره خبرې کولې، له طالبانو وغوښتل چې د TTP په ګډون هغه عناصر وځپي چې د په خبره د افغانستان له خاورې په ګټه پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي. هغه وویل زه دا هم وایم چې د افغان حکومت مسؤلیت دی که د افغانستان له خاورې په پاکستان برید کیږي باید مخه یې ونیسي. موږ له افغان حکومت غوښتنه کوو چې څومره دا ډول عناصر دي هغوی وځپي، هغه که TTP وي او که نور څوک. معلومه ده چې دوی له افغانستان فعالیت کوي او په پاکستان کې ترهګریز بریدونه کوي، خو طالبان وایي افغانستان کې هیڅ ترهګره ډله شتون نه لري. د اوبو او برېښنا سرپرست وزیر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د هلمند کجکي بند د دویم فاز پروژې دویمې برخې د تړون تعدیل د واویا ترکي شرکت اجرایوي مسؤل بوراک اونسال سره لاسلیک شو. نوموړي ویلي چې د دې تړون له مخې به د یادې پروژې پاتې چارې د اوبو او برېښنا وزارت د واویا ترکي شرکت او د افغانستان برېښنا شرکت د درې اړخیزو هوکړو پر بنسټ پر مخ وړل کیږي. بند امیر ته د ښځو پر تګ له بندیز وروسته د ګرځندیانو شمیر کم شوی دی. د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت له لوري د بند امیر ملي پارک ته د ښځو پر تګ له بندیز وروسته اوس د دغې تفریحي سیمې ځینې هټیوال او اوسیدونکي وایي چې دې ځای ته د راتلونکو سیلانیانو شمیر کم شوی او کاروبار یې هم پیکه شوی دی. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې پر خپلې دغې پریکړې بیا کتنه وکړي او هغو ښځو ته چې حجاب مراعاتوي دغه پارک ته د تلو اجازه ورکړي. د بامیان اوسیدونکی محمد علي طلوع نیوز ته وایي چې کله چې امر بالمعروف د ملي پارک په دروازه کې ولاړ وي همالته دې بې حجابه ښځو ته ووایي چې پارک ته من ننوځئ. په همدې حال ځینې هغه ښځې چې د بند امیر پارک کې لاسي صنایع پلوري او له دې لارې د خپلو کورنیو لګښتونه پوره کوي وایي چې د ښځو د حضور پرته د دوی لاسي صنایع هیڅ پلور نه لري. د بامیان اوسیدونکي رقیه احمدي وایي پلور ټول د ښځو لپاره دی، هغه پیر چې ښځې کوي سړیان یې نه کوي. طبعا چې خلک زیانمن شوي او پلور هیڅ نشته، نه یوازې بند امیر بلکې ټول بامیان زیانمن شوی دی. او وروستی خبر همدا چې د بدخشان په یاوان کې د ځمکې ښویېدنې له کبله درانه زیانونه اوښتي. د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې د ځمکې ښویېدنې قربانیان اوس هم تر خیمو لاندې دي. د خلکو په کورونو او یا هم په دښتو او غرونو کې په خورا بد حالت کې ژوند کوي. د بدخشان په یاوان ولسوالۍ کې د ځمکې ښویېدنې یو قرباني حسیب الله وایي چې اوس هم سیمه له ګواښ سره مخ ده. هغه دغه راز وویل د ځمکې ښویېدنې له پیل څخه څو ورځې تیریږي خو د دغې پیښې قربانیان لا هم د سرپناه لپاره مناسب ځای نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د ځایي خلکو شاوخوا 100 جریبه ځمکه ویجاړه شوې، څو لوی کلي چې شاوخوا 500 تر 600 پورې کورونه یې او جوماتونه یې په بشپړه توګه ویجاړ شوي او 100 زره میوه لرونکي او بې میوې ونې هم له منځه تللي. اصلي او فرعي لارې چې 2-3 کلي ورسره تړل شوي و له منځه تللي. خلک په خطر او اندېښنه کې دي، خوراکي توکي او د سون توکي نه لري. درنو اوریدونکو او کتونکو د دې ساعت خبرونه تر همدې ځای او تر بیا نورو خبرونو د خدای په امان ښې چارې ولرئ.